السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د خوبونو تعبیر کوم. دلته یو خوب ده، جالب خوب ده. یو حاجي صاحب محترم هغه سپین ږیری هغه خوب لیدلی، ډېر جالب خوب لیدلی او ما سره یې شریک کړی. همیشه دا جالب خوبونه ګوري، نو دا خوب یې اورو بیا یې تعبیروو. بېګا زه ودوم یو خوب مې ولید او داسې ډېر خلک یو ډېر خلک غونډ شوي یو کلا یې وزي نوزي ښایسته کور او دا کور زمونږ وي او خلک وزي نوزي نو زه وایم چې ډېر ښایسته ښایسته خلک زه ورته دا دغه کوم ځای کې دی پیغمبر اسلام کوم ځای کې زه ورته جناب محمد رسول الله دی وایي چې یو ښایسته کور وي. ښایسته کور نه مراد خوب کې ښه کور، فراخ کور، ښایسته کور، دا په ښه حالت باندې، نیکبختي باندې، خوشحالي باندې، په امن باندې. ځکه کور څه ده؟ د امن ځای ده. کور کې انسان په امن کېږي، ابرو عزت دا ساتل کېږي. نو معنا دا چې الله تعالی تا ته امن نصیب کړی ده، نیکبخت انسان یې الله تعالی د نیکو توفیق درکړی او الله تعالی تا ته عزت درکړی. نو دا ښایسته کور، ښه کور په دې باندې تعبیر شو. دا څه ته وایي چې په دې کې خلک وځي او ننوځي. نو دې نه مراد دا ده چې ستا په وجه باندې ډېر خلکو ته خیر رسېږي. یوازې ځان ته د اطمینان نه، بلکې نورو ته هم د اطمینان سبب یې. ستا اخلاق، ستا عبادت، ستا دعاګانې د اولادونو ته دي، ملګرو ته دي، ټولو ته انشاءالله د اطمینان سبب ده. او بیا څه ته وایي چې ته دې نه وځي، خلک وځي او ننوځي او ته دې نه وځي او ودې ویلي چې خلک وځي ننوځي نو زه وایم چې ډېر ښایسته ښایسته خلک زه ورته دا دغه کوم ځای کې دی پیغمبر اسلام کوم ځای کې دی. ته پوښتنه کوې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دی. دا ستا هغه مینه تلاش ښیي چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، خپل خوب پیغمبر سره، چې هر یو موږ تاسو مینه لرو، ته هم لرې او توجه کوي هغه ته، دغه سنت عملي کولو لپاره کوشش کوي او علماو نه پوښتنه کوي، ځان پوهې دې باندې تعبیر کېږي. زه ورته جناب محمد رسول الله نو خلکو نه پوښتنه کوي، په همدې تعبیر کېږي. او ته څه وایې بیا چې زه ورځم هغه ته، نو دا ستا هغه تلاش ښیي، ستا هغه مینه ښیي. زه ورځم ورته هغه سړی ما چې هغه ته پسې ګرځي هغه پسې ګرځي. معنا ده چې الله تعالی زموږ رب ده، هغه هم همیشه خپل د بنده توبه ته هغه خوشحاله کېږي. او همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ او تاسو دغه امتیان یو او دغه په سنتو باندې روان یو، دغه په شریعت او اهل سنت والجماعت، دغه زموږ او تاسو دغه تک په دې لاره کې د مینې اظهار څه کوو، درود شریف وایي، مونځ کوو، دا ټول لکه درود شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. حتی حدیث شریف کې راځي ستاسو کله درود ووایئ نو ستاسو نوم اخیستل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ملک مقرر دي، هغه د پنجشنبې ماښام نه، جمعې شپې نه شروع کوي تر سبا جمعې ورځ ماښام اذانه پورې دوی ځمکې ته خاص په همدې نیت راځي چې خلکو نه درود څوک وایي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویسي، قبر ته په دې الفاظو هم راځي، روضه مبارک ته یې وړي او هغه ته نوم اخلي ستا چې دا فلاني تا باندې درود ویلې، ستا یاد یې وکړه. دا ولې دا درود مو ووایو، ولې په دې کې ډېر زیات فضیلت ده؟ دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو لپاره، د خپل امت لپاره ډېر زیات تکلیف یې ویسته او ټول تکلیفونه یې په ځان برداشت کړه او اخلاق حسنه یې وښوده، صبر، حوصله او برداشت. دا د بیخي داسې یو تاریخ یې پرېښی دی چې هېڅ انسان هم دومره صبر، دومره حوصله نشي کولی، دومره زهد، دومره تقوا نشي کولی، څومره زور ووهي څوک هغه ته نشي رسېدی. نو هغه هم په دې باندې خوشحاله کېږي چې یو امتي هغه عبادت کوي، توجه کوي الله ته، دعا کوي، درود شریف وایي، الله تعالی یادوي، خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي. چې په دې کې په دې د نبي علیه السلام په یادولو کې، د نبي علیه السلام باندې په درود ویلو کې موږ ته دا ګټه ده، خیر ده چې موږ خیر کارونو ته متوجه کېږو. هغه ټول خیر کارونه کړي دي، هغه ټول شر کارونو نه ځان یې ساتلی ده، نو موږ هغه ټول خیر کارونو کولو ته متوجه کېږو او ټول شر کارونو نه موږ ځان ساتو چې په دې کې هغه اعلی درجه اخلاق مونږ کې راځي، انسانیت، برداشت، صله رحم، دا ټول صفات په مونږ کې راځي او انسانیت په دې سره تکمیل کېږي. نو ځکه دا درود شریف په نبي وسلم باندې ډېر زیات مهم ده. نو ته هغه پسې ګرځې، معنا دا چې ته دغه یاد کړې، دغه درود وایې او دعا کوي او دغه امتي دغه په سنتو عمل کوي. او داسې بیا کس درته وایي چې هغه په تا پسې ګرځي، نو معنا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم همداسې امتي خوښوي په دغه فتنې زمانه کې هغه الله ته وخت ورکړي،
خپل مونځ اودس وکړي، د شپې جګ شي، یا سهار مونځ په جماعت سره وکړي، ماخوستن مونځ جماعت سره وکړي. عقلاً که د شپې تهجد نشي کولی او که دا دواړه تهجد مونځ هم وکړي دې سره، سهار مونځ او ماخوستن جمع وکړي او بیا تهجد هم وکړي، نو دا بیخي نیکبختي. 5 وخت مونځونه په جماعت خلکو سره ښه وکړي، صله رحم وکړي، د مور پلار حقوق ادا کړي، خلکو سره باندې ظلم ونه کړي، د چا حق ونه خوري. نو دا هماغه اعلی درجه د انسانیت ده او اخلاق ده او دا نبوي او قرآني اخلاق ده. نو مانا داسې نبي علیه السلام دا خوښوي او ته په همدې صفاتو کې یې، الله تعالی تا ته توفیق درکړی، نو هغه هم تا خوښوي، هغه هم تا پسې ګرځي. دا په نور یو هماغلته دی کلک یې اوس بیا هغه کس تا ته وایي چې هماغلته دی، یعنې همدې قلا کې دی، همدغه کور کې دی، ستا دا کور کې، ستا کور نه مراد امن اسلام، دا کور نه مراد څه ته وایي چې زمونږ کور ته خو لیکن نور خلک هم ځایونو نه وځي، دې نه مراد د اسلام ده. زموږ ټول یو وجود محسوسوو، ځان یو فامیل لکه چې یو کور کې یو. دې نه مراد د قلا نه، د کور نه مراد اسلام او اطمینان، ژوند، ایمان، دې نه مراد ده. داسې درته وایي چې دا خو همالته دی، نو ته څنګه ورپسې ګرځې؟ نو معنا داسې تا سره د نبي علیه السلام مایت شته، څه کله ته درود وایي نو ستا درود هغه ته رسېږي، هغه ستا نوم اخلي، خوشحاله کېږي او په دې پوهېږي چې هغه الله تعالی ورته دا رسوي چې ته یې امتي یې او په دغه فتنې زمانه کې تا عبادت ته وخت ورکړی، درود شریف ته وخت ورکړی او معنویاتو طرف ته توجه کوي، دا هغه ته رسېږي د الله تعالی په حکم باندې. نو دغه نه مراد دا ده. دې نه مراد یو عالم هم کېدلی سي، لکه دا سړی که تا په خوب کې په داسې شکل کې لیدلي لکه ښه سپین کالي ښه حالت کې او هغه تا ته وایي چې هغه تا پسې ګرځي، نو دا یو عالم باندې، یو ستا یو ملګري باندې تعبیر کېږي. که هغه عالم هم نه وي خو ستا یو مخلص ملګری ستا همیشه تشویقوي. ته کله کله مایوسه کېږي، داسې وځي بیرون د دې کور نه او ته ګرځې، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستا کله کله شکونه ښیي، کله کله دا ښیي چې ته فکر کوې چې کېدای سي توجه دې کمیږي د عبادت طرف ته، فکر کوې چې دا به کېدای سي زه به په غلطو یم یا صحیح حق نشم ادا کولی. دې نه مراد دا ده. او دا سړی ستا ته وایي چې ته همالته دی، همالته ورسه ته چېرته ورپسې ګرځې؟ دې نه مراد ستا یو نیک ملګری، یو عالم، یو بیان یې اوري، یا مستقیما ورسره مشوره کوي، هغه تا ته مشوره کوي، درد دل ورسره کوي، هغه تا ته خبرې کوي. دا هغه خبرې دي، هغه مشوره ده، هغه توجه ده ستا ته یې درکوي چې هغه همدغسې ستا د عبادتو دا صحیح ده، تا تشویقوي. دې نه مراد دا ده. اوس همدې کې بیا ورشم خو ورسره مخ نه شم، ته بېرته ورشي او همدغه کور ته ته وایي ورشم او خو سره مخ نه شي. دې نه مراد دا دی چې اوس په دنیا کې موږ هغه سره مخامخ کېدی نه شو، باید یقین ولرو چې هغه زموږ پیغمبر او زموږ درود هغه ته رسېږي او د قیامت په ورځ باندې هغه سره ملاقات کوو، خپل الله سره به ملاقات کوو، حوض کوثر کې به موږ ته اوبه راکړي. دا امید به لرو، یقین به کوو. ظاهر کې موږ ته نه ښکاري خو دا حق ده، دا شته. سړی باید د تصور وکړي چې دا شته. بیا رانه هغه ځای غلط شي، همدغه ځای پورې بیا هغه ځای تا نه غلط شي. څه معنا؟ یعنې تا نه دا ځای د خوب خطا شي نور څه نور چې وو، او یا دا کور تا نه خطا شي، یا هغه ځای تا نه ورک شي نور چېرته ولټومه. دا هغه ستا دنیایي فکرونه دي، یا هغه ستا غفلت د څه په تا باندې بیا یو غفلت راځي او دنیا ته متوجه کېږي، خپل ژوند او خپل روزګار او نور سوچونه تا ته راځي، فکرونه راځي. نو دا عبادت او دا خوند عبادت دا شیان تا نه پاتې کېږي. دغه نه مراد دا ده. او که داسې ته ووایې چې دا کور رانه غلط سي، نو دې نه مراد دا ده چې کله کله د عبادت او دا درود دا تا نه پاتې کېږي، بیا کله کله په شکونو کې واقع کېږي، فکر کوي چې دا به کېدای سي صحیح نه او دا به قبلېږي، نه زه کوتاهي کومه، ګناهونه کومه. نو دا احساس سره پیدا کېږي، بیا کله کله مایوسه کېږي. خدای دې وکړي ښایسته تعبیر یې ښه تعبیر ده، بلکل په دې کې شک نشته چې دا خوب ښه خوب ده. خو په دې کې هم ستا همدغه لږه کې شکونه ستا لږ دا ښیي چې ته کله کله داسې شکي کېږي او بعضې سوالونه کوې، بعضې پوښتنې کوې، فکر کوې چې ته اشتباه کوې، احساس د ګناه کوې، ځان کم احساسوې. نو دا مه پرېږده چې ډېر مخکې راشي په دې کې، ځکه دا د شیطان فکر ده. شیطان تا ته اچوي یو حده پورې دا فکر صحیح ده، ځکه تا کې تواضع پیدا کړي، تا کې عاجزي پیدا کړي. خو دا داسې حد مه رسوه چې نور ته بیخي دا پرېږدي او درود پرېږدي، عبادت د شپې تهجد دا پرېږدي چې دا دومره کېدای سي ګټه ونه کړي، ریا راځي او زه به خلکو ته ښکاره سم. دا ټول شیطان وسواس دي. نو دا دې حده پورې په دې کې بیا فکر مه کوه، صرف همدومره چې ځان مقصر وګڼه او څومره عبادت کوي یقین ولره په الله. او داسې بیا ته نبي سلام نه ګورې، دې نه دا هم کېږي چې ته د خوب په باره کې یا مثلا د نبي سلام سره په خوب کې کتلو کې چې هغه خوب کې وګورې، ته دې نه لږ مایوسه یې، فکر کوې چې دعاګانې یې ډېر کړي دي، دا نه قبلېږي او تا نبي سلام په خوب کې نه ده کتلی او کېدای شي دا ستا عبادتونه صحیح نه وي، کېدای شي ته ډېر ګناهګار یې، ځواني دې ډېر په ګناه کې تېر شوي، داسې احساس تا سره ده. نو دا احساس ځان نه لرې کړه، ښه یقین وکړه، بیا کېدای شي نبي سلام هم په خوب کې ورسره ملاقات وکړي صلی الله علیه وسلم.
دا وینا په کار نه ده یک دا اوس خپل وضاحت کوي او سره ثواب به خرابېږي زه د ورځې شپه ورځ کې 500 وارې درود وایم 500 وارې درود شریف وایي 200 وارې کل هو وایم 200 وارې کل هو وایي 100 وارې ایت الکرسي وایم 100 وارې ایت او نور الکرسي خپل تلاوت کوم نو بس او ان شاء الله تعالی چې بس کوشش کوم چې 5 وخت جمع وکړم او کله چې جماعت لري شي بیا ځای شم بیا نه کېږي نو سوال نه لرم ډېر نو بس دغه باندې بالکل دغه ستا عملونه چې دي دا د دې باعث شوی دی چې څخه خوب وګوري او دغه عبادت د ټول د الله په دربار کې قبلېږي دا 500 کرته درود 100 کرته قل هو الله احد 200 کرته آیت الکرسي 100 کرته دا ټول قبلېږي دا ستا اخلاص څه ده دا ستا د ترتیب جوړ کړی دا کوم شیخ کوم دغه درته دا رهنمایي کړي په دې باندې مداومت وکړه او خپل ځان نه دي دغه کړی ده هم دې باندې مداومت کوي نو داسې وکړه چې دا آیت الکرسي لږ کم که ځکه یو ځل دوه د 3 ځلې هم دا کفایت کوي په منځونو هر منځ نه پس نبي رسول الله وایي تاسو وایي د خوب وخت کې وایي سهار جګېدو وخت کې وایي چې دا تقریبا د 9 ځلې کېږي نو په دې په ځای باندې استغفار زیات کړئ په دې په ځای کې سبحان الله زیات کړئ په دې کې په دې په ځای باندې دا نور اذکار د نبی انبیاو دعاګانې چې دي د رزق لپاره د تنګستیا د ختمېدو لپاره هغه دعاګانې د هر نبی مشهور دعاګانې دي هغه دعاګانې زیات وایه د دې په ځای باندې نو دغه کې لږه کې تغیرات بیا راوله او که نږدې که معلم در سره هغه سره مشوره وکړه او ځان پوه کړه نو سواد ته وایي چې سواد د دومره علم دی نشته نو نیک ملګري دې شته علماو سره رابطه لري هغو کوشش وکړه چې هر مسله باندې ځان پوه کړي نو الله تعالی دا خوب تاته ښه کړي ډېر ښه خوب ده دا خوب زما واورېده یقین وکړه چې ډېر زیات خوشحاله سوم او ستا هغه حالت مې درک کړ نو الله دې توفیق درکړي نور هم نو دا خوب ما همدې لپاره ستا اواز مې هم نشر کړ چې دا نورو لپاره هم د عبرت شي او هغوی هم متوجه شي او هر څوک په دې باندې یقین وکړي چې زموږ عبادتونه د الله په دربار کې قبلېږي دا یو ښه خوب زموږ ګورو دا عادي خبره نه ده ستا دا خوب تا کتلی دا ستا روح فعالیت ده دا دروغ نه ده دا خوبونه چې دي دا د الله تعالی لخوا وي ښه خوب دغسې یو مطلبي خوب نو ځینې ورونه چې دي هغوی بیا خوبونه ګوري ډېر زیات خوبونه ګوري یو ورور دغه هره شپه خوب ګوري سهار کې بیا ما سره دستي د سهار لمونځ نه پس سهار جمعې نه پس ما سره بیا رابطه وکړي او اکثر خوبونه بیا تشویشي وي نو الله دې وکړي چې دا خپل خوبونه ستاسو ته ګورئ اهمیت ورته ورکوئ چې ښه خوب وي ښه خوب څه ده څو نښې لري ستا نه بیخي هېرېږي نه واضح وي او بار بار درته په یادېږي ته ورته خوشحاله کېږي ته ورته خوشحاله فکر کوې چې په دې کې څه بیان شته او تشویشي خوب شیطاني خوب نفسي خوب هغه ده ستا ته تشویش اچي صحنې صفاني کله یو رقم ته ښکاري کله بل رقم درنه هېرېږي زر ډارېږي ته تشویش درته پیدا کېږي شکونه درته پیدا کېږي دا بیا شیطاني خوب ده اعوذ بالله ووایه دا خوب چاته مه تېروه تا ته انشاءالله هېڅ ضرر نه رسوي والله تعالی اعلم نو دغه که تاسو خوب کتلی وي نو همدغه واتساپ نمبر کې ماته خپل خوب لیکلی شئ یا واز لیږلی شئ او دا چینل سره سبسکرایب کړئ ملګرو سره شریک کړئ تاسو دا ویډیو ګورئ نو اکثر کسان داسې کسان یې ستاسو دا چینل هم سبسکرایب کړی نه ده تا باندې دا حق جوړیږي دا دومره مسایل تاسو په دې کې ګورئ ویډیوګانې ګورئ ځان ته د خوبونو تعبیر لټوئ نو یو سبسکرایب هم وکړئ ستاسو نوې ویډیوګانې درځي هغه تاسو ته خبر درشي او یا لااقلا زما حمایت وکړئ چې زه پوه شم چې دغه کسان زما حمایت کوي نو چې زه بیا نورم تشویق سم او ستاسو خدمت کې همیشه روزانه راځم سهار لمونځ نه پس سهار لمونځ نه مخکې سهار لمونځ نه پس روزانه انشاءالله اوس ستاسو تایید زه وګورم کمنټ وکړئ ملګرو سره دا شریک کړئ نو خپل خوبونه اطمینان سره ما سره شریک کړئ نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته